سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آیرلینډ پر وړاندې په لومړۍ ټسټ لوبه کې په 6 وکټو ستره ماتې وخوړله. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم د سریلانکا څخه په ټسټ لوبو په یو ورځنۍ او په شلاوریزو لوبو کې ډېرې غټې ماتې وخوړلې. افغانستان کرکټ ملي لوبډله نه پوهېږم چې دغسې پرله پسې ماتې ولې خوري او ولې د ماتو سره مخ کېږي. که وګورو آیرلینډ کرکټ ملي لوبډله ډېره قوي او پیاوړې لوبډله نه ده، لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په 6 وکټو ستره ماتې ورکړله. په دغه لوبه کې افغان توپونکو ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړه چې هېڅ توپونکی ونه توانېده چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړ کړي. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو بیا یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپ اچونه وکړه. دا ښکاره خبره ده چې د افغانستان کرکټ بورډ کې فساد روان دی. هغه لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي چې په لوبډله کې حق نه جوړېږي. د کومو لوبغاړو چې حق جوړېږي هغه بیا په لوبډله کې نه لوبېږي. تاسو وګورئ چې ناصر جمال د سریلانکا پر وړاندې هم مکمله ناکامه شو، خو د آیرلینډ پر وړاندې هم ټسټ لوبه کې مکمله ناکامه شو، خو دی به بار بار په لوبډله کې لوبېږي. ولې؟ ځکه دی واسطه لري، په لوبډله کې به لوبېږي. داسې نورعلي زدران دی. تاسو وګورئ چې ټول خپل خپلوان لري، هغه به په لوبډله کې لوبېږي. چې خپل خپلوان نه لري هغه به په لوبډله کې نه لوبېږي. تاسو وګورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ ځوانانو ته چانس نه ورکوي. کم وخت چې چانس ورکړی دی مکمل ځان ثابت کړی دی او ښه لوبه یې کړې ده. تاسې نوید زدران وګورئ چې د سریلانکا پر وړاندې هم 4 لوبغاړي وسوځول او داسې د آیرلینډ پر وړاندې هم ټسټ لوبه کې 5 لوبغاړي وسوځول. نو که دغسې ځوانانو ته چانس ورکړي انشاءالله افغانستان به ډېر ژر پرمختګ وکړي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.